جرګو د دې احترام لري د دې له دورانه شروع شوی نو دغه شروع ده دای ته څه قسم تعبیر یې دا ګورځي په کومه ژبه درته وایم ګوره په اخبار کې مې لیکلي په کتاب کې خبره نه ده کنه بس دا ډیره وړه جرګه وه د ظاهر خان د دورې سره نه مقایسه کېدله زما داود خان دوست دی زه د داود خان په قبر باندې زه د داود خان په زه د داود خان مرید یم اما څه چې تیر شوي دي و چې خبره د حق او حقیقت راشي بیا سړی هلته او د ملي منافعو راشي هلته سړی د خپل پلار لحاظ هم نشي کولی. قاضي صاحب تاسو کوم داسې د سترګو لیدلی حال وینئ لیدلی و هغه وخت چې داود خان جمهور رئیس و په جمهوري دوره کې جرګه وشوله جرګه کې څه ډول غړي راغلي وو او څومره اندازې ته دغه جرګه د خلکو استازي جرګه وه او کومه پرېکړې چې وکړلې څومره اندازې ته د خلکو په زړونو هغه پرېکړې شوي دي. لکه مخکې چې ولسمل صاحب درته ویلی داود خان په خپل اختیار په خپل ملي غرور سابقه یې درلودی دی چې راغلی دی دی چا نه ده پرېښی چې کار وکړي د ده کودتا د روسانو په تحریک وه د کمونیستان ورسره وو ملي خلک یې ټول وځبل مسلمانان یې وځبل داسې تاسې خبر یاست یا نه یاسته د میوندوال صاحب بیچاره غوندې سړی چې په تاریخ د افغانستان کې تر ده عالم پروفیسر ملي سړی مسلمان سړی چې یو متفکر یو مفکوره سړی و چې موږ په پوهنتون کې و دا یوه کیسه یې کوم د یو نیم ساعت په ملل متحد کې بیانیه ورکړه او ټوله دنیا تعجب کاوه چې د افغانستان څه ور نماینده ده هغه یې شهید کوي وکیلان شهیدان کو عارف دغه یې شهیدان کو ټول مسیران دي افغانستان د ملي اقبال زاده دغه کو ټولې بندیان کړو شیر محمد خوستی په اصطلاح دغه وکیل صاحب باز محمد خان دغه یې بندیان کړو 100 نفره حنان خان یې بندي کو 100 نفره مسلمانان پاته وو مخکښ دا یې بندیان کړو دا ټول د روسانو تحریکو د کمونیستانو قدرت داود خان ولې پرچمیانو هغه خو راغلی دي په واسطه باندې وو او د داود خان په کودتا کې خو ضابطان راولاړ شولو وزیران او دغه روسانو کافرانو دغه لعنتیانو دغه تطریقانو دغه د دنیا د تاریخ دښمنانو د افغانستان ملي غرور شهامت اسلامیت د دغه کمونیستانو په واسطه باندې داود خان واخیستی بدنامي کوي ملي خلک ټول ونیول شهیدان یې کړو مسلمانان ټول شهیدان کړو لکه ولسمل صاحب چې وایي په ټولو ولایاتو کې چا دونه نه سوی ویلی چې دا پلانی د ما نماینده ده اصلا په داود خان باندې اصلا بیخي اعتبار د خلکو کم سوی وو د ملیت اعتماد نه و پې تر څو پورې چې وفي الله خان سمیعي واسفي صاحب دغو دا نور خلک رالو مسلمانان او دی بیرته راوګرځاوو او دغه ته یې بوتلی سعودي ته یې بوتلی بیرته خلکو دی خبر ده دوه کالي په قانون اساسي باندې کار وکاوه دغه وفي الله خان سمیعي دغو د ده ډل محبي صاحب و دی و په قانون اساسي کې یعنی تاسو دا منئ چې جرګو ته د نه احترام او خلک ښه استازیتوب د نه پرېښودل د ده په وخت کې دا لړۍ پیل شوې د ده اساس او بنیاد د داود خان په وخت کې کمونیستان په دغه تر ریاست لاندې مننه ولسمل صاحب پوښتنه دا کوو چې اوس افغان دولت غواړي چې د ستراتیژیک تړون موضوع د امریکا له متحده ایالاتو سره دې لپاره یوه عنعنوي جرګه راوغواړي څه فکر کوي چې اوس مهال به دغه جرګه څومره د خلکو استازي جرګه څومره به دغه حکومت په دې تسلط ونه لري څومره به جرګه داسې پرېکړې او فیصلې وکړي چې د ملي ګټو د پایښت او بقا لپاره وي اوس څه ډول نظر لري؟ د ملت لاسونه او خپې د کرزي صاحب په وخت کې تړل شوي دي او کرزي صاحب داسې والیان مقرر کړي دي په ولایاتو کې چې هغه کم د ګوتو په شمار کم کسان که پکې دغه یي ده هغه استثنایی نور هغه والیان که د دې والیانو د سوري لاندې دا لویه جرګه جوړیږي دا به د داود خان د لویې جرګې نه ډېره پیکا او بې خونده لویه جرګه او که بیا دی په ستراتیژیک تړون باندې دغه کوي نو کرزی صاحب دې ته نه امیدوار کېږي چې هغه ورسره وبې مني لیکن ملت یې نه مني دا
50 کاله پخوا زما په اخبار کې ولفت صاحب یو روبایي ویلې وه. هغه روبایي تاسو ته وایم چې په عسکر په پیردار خزانې خپلې ساتلی شي سرکار. په عسکر په پیردار خزانې خپلې ساتلی شي سرکار. یو بانکی هغه ته یو ټوپک والا یو چریش ټوپک والا به پخوا کېناسته. په عسکر په پیردار خزانې خپلې ساتلی شي سرکار. خو له عام نفرت نه ځان نشي ساتلی. خو له عام نفرت نه ځان نشي ساتلی په توپو په ټانکو په زریدار. عام نفرت پیدا شوی دی په ملت کې. ولې دا خو نو خو زما پروګرام دغه د تشریح کوم درته په لنډ ډول ګوره دا خو داسې نه دی. یا به وخت راکې چې زه درته دغه کومه ده که په لنډ ډول ووایله چې په لنډ ډول ملت ځکه ناراضه دی چې ته به د دنیا په هېڅ کونج کې داسې یو مملکت ونه وینې چې په دې کې به 1.5 لک یا 2 لکه خارجیان اوسېږي. هغه به بې ویزې او بې پاسپورټه د هوایي میدانونو نه ځي. ستا پولیس ستا ملي اردو او ستا د پاسپورټ مسؤل به د هغه پاسپورټ نشي کتلی. زمونږ ملي حاکمیت او ملي استقلال د خپو لاندې شوی دی د خارجیانو په موجودیت کې. ملت په دې ناراضه دی. دا ملت یو ازادي خوا ملت دی. دا وږی دی، دا غریب دی، دا بیچاره دی، اما دا یو ازادي خوا ملت دی او دی هر قسم سختی زغملی شي مګر غلامي د چا نشي زغملی. نو دا یو مثال دی چې ته ماته په دنیا کې داسې مملکت نشي ښودلی چې په خارجیان پکې او بې ویزې ځي او راځي. دی وایي هیروین خو پنډونه د دی پنډونه څوک ګوري؟ د عسکر ځي رخصتۍ کې په میاشتو کې او دا غټ پنډونه شاته تړلي هغې کې ټول دا هیروین او دا شیان تېروي. دغه شی دی چې ستا ملي حاکمیت ته صدمه رسېدلې او دغه ملت که ناپوه هم دی او که بیچاره هم دی په دې پوه شوی دی چې زمونږ د حکومت سره اختیار نشته، اختیار د خارجیانو په لاس کې دی. نو په دې ملت ناراضه دی او که دغه جرګم راشي ملت یې دغه نه مني. ستا تجربو ښودلې ده چې که دغه جرګه راځي دا به د حکومت په واک کې پرېکړې فیصلې به د حکومت په ګټه کوي، دوی به د خلکو استازي نه وي. نه به او وړه لویه جرګه به او غټه لویه جرګه به نه او که کرزی صاحب هوښیاري وکړي او دا ووایي چې اوس خو بله دوره هسې نه کاندیدېږم. په امریکا کې دا جمهور رئیسان چې دي چې دا اوله دوره جمهوریت تیر کړي بیا دویم وارې چې دی رئیس جمهور شي په دې اخرو کلونو کې ډېر زورور کارونه کوي ځکه چې بیا وایي رایې ته ضرورت نه لرم. کرزی صاحب هم رایې ته ضرورت نه لري که د هوښیارۍ نه کار واخلي او ډېر ملي کسان راودېږي. دغه نارې چې نن دی وایي چې په دې 10 کالو کې موږ نه کامیاب شوي او خارجي پوځونو ما هغه څه ونه کړل چې توقع ته کېده، دا نارې به نه وایي، دا نارې به ملت وایي او دا خلک به په مخه کړي او هغه به ډېره ښه لویه جرګه خو که دی هوښیاري ونه کړي او دی دغسې لویه جرګه راولېږي چې لکه دته چې قانون اساسي جوړ کړ نو دی په دې مطمئني دا مړی چې وایي په قبر کې ږدي نو ملا ورته وایي چې ومې سپارلي په دین د حضرت نوی کور د مبارک شوی. کوم سړی ګناهګار و هغه ملا ته معلوم نو چې قبر کې کېښود ورته ویلې چې ومې سپارلي په دین د حضرت نوی کور د مبارک شه بېشرمي دې پکې وینم نو ته به بیا هغه بېشرمي ووینې. مننه. دلیلي صاحب تاسو راته دا ووایي چې د جرګې غړي که دا جرګه راځي کوم شرایط به د وړاندې کې کومې ګټې په پام کې ونیسي او څه باید وکړي چې تر څو پورې ملي ګټې خوندي شي او ولسونه په دې باندې راځي که ستراتیژیک تړون لاسلیک کېږي په دې کې د ولس ګټې د خلکو ګټې دا په نظر کې نیول شوي څه شرایط باید وړاندې کړي؟ دا باید داسې دغه نه وي چې ملي منافع پکې ونه سنجول شي. کوم شرایط باید ته ګوره داسې د ګاډۍ اسونه باید را نشي نمایندګان چې سترګې پټې قیضې په خوله کې او قمچینه د دغه په لاس کې د ګاډیوان په لاس کې او د قیضې په اشاره
اس د ګاډۍ دغه د لوی جرګې وکیلان باید د ګاډۍ اسونه نه هغه باید د شخصیت خاوندانی هغه باید ملي کسانی او هغوی چې وګوري چې دې کې زمونږ ملي ګټې دي او هغوی فیصله وکړي د هغوی فیصله بیا قوم ته محترمه ده او دا به د ستراتیژي بیا د ایران هم لاس خلاصي بیا د پاکستان هم خلاصي بیا د چین هم خلاصي بیا د بل مملکت هم خلاصي او دا به بیا ډېر قوي دغه راشي او کاسري نمایندګان نه او کاسري نمایندګان نه زه درته دا وایم خو هغه د مړي مثال مې درته راوست هغه بل دغه کې چې بیا به هغسې دغه یي چې بیا به بې خوندۍ ملت هم هغه نه مني او کرزی صاحب هم په پښیمانۍ نور